إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير په دې مبارکه دوره کې د زموږ څلورم درس دی او په اخرنی درس کې مونږ په سورۃ البقره کې لګیاو او په سورۃ البقره کې مونږ 40 نمبر آیت ته رسیدلی. په دې 40 نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې و چې تاسو د دې قرآن د سورتونو په شان سورت نشئ راوړی، نو که تاسو دا کار ونه کو او نه کولی شي، الله وی نو بیا دغه اور نه ویریږئ. فاتقوا النار، ویریږئ د اور نه، التي وقودها الناس والحجاره، چې دغه اور خشاک چې دغه خلک او کاڼي دي. وعدت للکافرین، دغه جهنم تیار شوی د کافرانو لپاره. 15 نمبر آیت نه شروع کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه کړي دي. دا د قرآن قانون دی چې کله د جهنميانو باسو شي نو باغې بسې بیا د جنتیانو باس کی، او د جنتیانو باس چې وشي نو باغې بسې بیا د جهنميانو باس کی. او دا د دې لپاره چې موږ د ژوند تیر کو د امید او د یری په منځ کې، نو د الله نه به امیدونه هم ساتو او د الله نه به یریږو هم. او دا غلطه طریقه ده چې څوک صرف د الله نه امیدونه ساتي او دا وایي چې الله غفور رحیم دی. دا خو صحیح دی چې الله غفور رحیم دی، خو الله شدید العقاب هم دی، سخت عذاب هم ورکوي. او دا جهنم هم تیار شوی، دا جهنم د څه دپاره چې موږ ټول دغه یو خبره کوو چې الله غفور رحیم دی، نو دا جهنم د څه دپاره. او دا هم غلطه طریقه ده د صوفیو او د خوارجو چې هغوی صرف د الله نه یریږي او د الله نه امید نه ساتي. نو دا هم غلط منهج دی. صحیح منهج دا دی چې د الله نه به یریږي او د الله نه به امیدونه هم ساتي. الله د پیغمبرانو مبارک ویلي چې یدعوننا رغبا ورهبا، دوی دعاګانې غواړي رغبا ورهبا، د یری او د امید د لاسه. نو صحیح طریقه دا ده چې ته به د الله نه امیدونه هم ساتي او د الله نه به یریږي هم. دې ځکه الله وایي چې زیری ورکړه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي. نو دا دوه خبرې پکې لازم دي. که څوک دا زیری غواړي او دا خبره غواړي چې په دې آیت کې زم داخل شمه او دا زیری ماته هم شامل شي، نو په هغه کې دوه خبرې لازم دي. آمنو، په دې کې به توحیدي، په الله باندې مضبوط ایمان، توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسماء او صفات، دا ټول به پکې یوازې د الله رب العالمین بندگی کول. دغه سره بندگی کې څوک نه شریک کې. ربوبیت به یوازې دغه لپاره ثابته، کم نمونه صفاتونه چې دغه دي هغه به ثابته څنګه چې الله د شان سره خای. وعملوا الصالحات، او نیک عملونه کړي دي. مفسرین وایي نیک عملونه مطلب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل کول. نو موږ الله پیدا کړیو د خپل بندګۍ لپاره. نو به دې سنې دی ویل موږ ته چې بس بندګي کوي په خپل مرزي. به خو هر شړی په دین کې نیوی کارونه راويسته. الله وی بندګي کوي، بندګي د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه کوي. نو هر عبادت ته قبلېدو لپاره د دوه شرطونه دي، چې د عمل د الله لپاره خالصي، او دویم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. د څه زیری ولور کی ان لهم جنات، چې بشکه د دوی د پر جنتونه دي تجري من تحتها الأنهار
چې بیږي بلاندې د هغې نه ولې كلما رزقوا منا من ثمرة رزقا هر کله چې ورکړی شي هغوی ته د هغې نه څه میوه د پاره د خوراک قالوا وی به هغوی هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه څه دي چې راکړی شوي موږ ته مخکې د دې نه وأتوا به متشابها او را بوړی شي دوی ته دا رزق چې مشابه وي یو شان وي ولهم فيها أزواج مطهرة او د دوی لپاره به په دغه جنتونو کې بیبیانې پاکې کړې شوي وهم فيها خالدون او دوی به په دغه جنتونو کې همیشه دا د ایمان او د نیک عمل فائدہ ده دا جنت پرته ملوي سلور قسم نعمتونه دي سلور قسم نعمتونه دي ذکر شو جنات کور شو رزق خوراک شو ازواج ملګری شو خالدون د مرګ ختمېده شو اوس کته وسړی ته چې تعالی جنت تر کوم باغ خو په دې باغ کې وبني نه دا باغ مزه نه کوي نلوي جنات تجري من تحت الانهار ولي وبږي بي خولي وبکیم بيږي باغونه به خوراک چې بږي سني دا مزه نه کینو تش باغ کې ناسيو وبږي بيږي وږي شنو سبق الله ان كل ما رزقوا منها من ثمر رزق وتملاوي رزق ملاوي جنت مشتي ولي بکیم بي خو یوازې بږي سره تنګي ولهم في ازواج مطهره ببيان وبکي دا به ملګری خانو چې دومره اوچت نعمتونه بزړه کې یې راځي چې کې دي چې دا ختم شي الله وینه وهم فيها خالدون دوی به همیشه كلما رزقوا منها من ثمره هر کله چې ورکړي شي دوی ته دا غینه سمېوا رزقا د پاره د خوراک وای به دوی چې هذا الذي رزقنا من قبل د خوراک لري شی او موږ ته مخکې د دینه دې دوه مطلب دي مخکې د دینه په دنیا کې ووتو به متشابه او رب وړي شي د رزق دوی ته چې مشابه وي د دنیا د میوو سره نو د جنت میوي د دنیا د میوو سره په نمونو کې یو شان دي او په خون کې سری جدا دي په نمونو کې به یو شان خو په خون کې به جدا او یو مطلب دام ذکر کوي بعض علما چې دوی چې کوم میوه خوري دغه خون به بدلی نو دی وو چې رکسات مخکې موږ دغه میوه خوړلې او د جنت نعمتونه مثال کې ته کېله خوري جنت کې یو کېله دی خوړه بیا به بل خوري یو کېله دی خوړه بیا به بل خوري نو د دې بلې د خون به جدای به چې بل خوري دای خون به جدای دی وو چې د رکسات مخکې موږ وخوړه او دې خون جدا دی نو دې ذکر الله سبحانه وتعالى اغه نعمتونه ذکر کړو ولهم فی ازواج مطهره بیبیان به پاکي د ګندګونه دنیا ګندګي چې کومه ده نه پاکي د رذیل او اخلاقونه به پاکي د حیض او د نفاس د سلوختین به پاکي هیڅ قسمه بیماری مرض ګندګي او باغونه راځي بالکل پاکي بیبیان به الله دې مونږ ته نصیب کړي کله چې الله سبحانه وتعالى د منافقانو غدو مثالونه ذکر کړو تاسو ته یاد دي کنه پرون موږ بیان کړو یو مثال د وبو بل مثال د ور نو دي منافقانو دا خبره وکړه دي مشرکانو دا اعتراض وکړو چې دا څنګه کتاب دی چې مثالونه پکې بیانېږي مثال خو انسان بیانوي انسان ته ضرورت الله ولي مثالونه بیانوي دا څه خبره شو چې الله کله د مچ مثال بیانې او کله د جولا مثال بیانې او دغه منافقانو مثال بیان کو په ور او په باران سره تاسو خبره شو الله د آیت نازل کو ان الله لا يستحي يقينا لا حياء ان يضرب مثلا ما بعوضا د دین چې بیان کی یو مثال د ماشی فما فوقها یا داغینا برا
الله رد کو باغوی باندې چې په مثال راوړو کې خو حکمتونه دي او نقصان پکې نشته. مثال راوړو کې حکمتونه دي او نقصان پکې نشته، بلکې په مثال سره خبره واضحه کی. بس علما دا وایي چې دوی اعتراض کو په سورۃ الحج کې الله د دې معبودانو د دوی چې کوم معبودان دي د مشرکانو دوی مثال دغه سره ورکړو د مچ سره چې د مچ نم کمزوري. په سورۃ العنکبوت کې د جولاګي سره یا د جولا سره مثال ورکړي. دوی اعتراض کو الله ول جواب کو چې وای دي که زه حیا نه کوم، دي که زه حیا نه کوم چې زه د مثال کې ماشه ذکر کوم یا د ماشینه بره د ماشینه بره د دوه مطلب فما فوقها یعنی د ماشینه غټ مثال د ماشي به مثال د جولا غټ ته ماشه جولا نو د دې غټ یو مطلب دام دی فما فوقها یا د غین زیات په وړوکوالي کې ماشه وړو کې ده کنه الله چې د دین وړو کې څه شی هغه مثالون بیانوم په مثال سره خبر واضح کی دا قمقلان دي چې په دې خبره اعتراض وکړو. مثال خو رب العالمین دې پر بیانې چې دا خبره زموږ په ذهن کې کینی دي چې دا فائدې ده ساتي چې حیا په دوه قسمه یو هغه حیا ده چې هغه شریعت زموږ نه غواړي، بل هغه حیا ده چې شریعت زموږ نه غواړي. کما حیا چې شریعت زموږ نه غواړي هغه حیا ده چې انسان د حق نه منع کوي. لکه اوس یو سړی دی حق نه بیانې ولی حیا کوم زه پلار ته نصیحت وکړه، رور ته وکړه، کاکا ته وکړه، ماما ته وکړه، نه چې مشران دي زه دغونه حیا کوم بیا به راته وایي چې راته څه مسلې بیانې. نو دا حیا ښه حیا ده؟ نه، دا حیا زموږ شریعت نه غواړي. یو سړی حیا کوي په دې کې زه دین نشم زده کولی، درس کې نشم کېناستی، تپوسونه نشم کولی، ولې ما ته حیا راځي. دا حیا شریعت نه غواړي. حیا چې کوم خپل ځای دی هغه حیا زموږ نه شریعت غواړي. او رب العالمین کوم د حیا د صفت ته څنګه چې د الله د شان سره خای. ګوره کله چې الله خبرو کې د خپل ځان په باره کې چې زه داسې کومه او داسې نه کومه، نو موږ څوک یو چې موږ پکې ګوتې ووو. نو د الله صفتونه موږ ثابتو د الله دپاره څنګه چې د هغې حقیقت دی، یعنی کوم لغت کې چې کوم حقیقت دی هغه ثابتو. اوس دې چې الله سو ان الله لا یستحي، الله حیا نه کوي په دې خبره کې، یعنی حق الله بیانوي، په حق بیانولو کې الله حیا نه کوي. نو دې کې دا مسله ثابته شو چې الله حیا کوي خو په دې کې نه کوي. څنګه حیا کوي کیفیت چاته معلوم دی؟ رب العالمین ته معلوم دی. موږ ته صرف دا پته ولګېده چې الله دا صفت شته او حقیقي صفت دی، خو دا صفت دی څنګه د دې موږ ته پته نشته. مخکې به آیتونه راشي چې د الله لاسونه دي، د الله سترګې دي، الله راضي کیږي، الله خاندي، الله په غضب کې کیږي، د الله پنډۍ شتي، د الله ګوتې شتي، د الله لاسونه شتي. او دا ټول موږ په حقیقي معنو سره ثابتوو ځکه چې الله ویلي او بیا دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي. خو دا دي څنګه د الله ته پته. حدیث کې راځي چې د شپې په اخرنۍ حصه کې الله د دنیا اسمان ته راکوزیږي، او دا موږ منو، زموږ په ایمان دی. څنګه راکوزیږي د الله ته پته ده. دا زموږ ایمان دی چې الله په عرش له پاسه دی. څنګه په عرش له پاسه دی؟ الله ته پته ده. نو صفات به موږ ثابتو په حقیقي معنو سره، خو کیفیت به چاته سپارو؟ الله ته سپارو. او تشبیه او تمثيل او تعطیل بنکو. تشبیه دي یعنی د الله بعض خلک اوس دي کې دوه ګمراه فرقې دي. د فائدمن خبره سیاد ساتي. یو فرقه هغه ده چې د الله لپاره دي صفات ثابتې لکه څنګه چې د انسانانو دي، نو د الله لاس لکه د انسانانو لاس، والعیاذ بالله. دا ګمراه دي. دوی ماغه دي هغه موږ څنګه وایو چې د الله لاس دي؟ بیا خو الله د مخلوق په شان شو. نو وی د لاس مطلب دی طاقت. نو دویم گمراه دي ځکه چې اوس په عربی کې ید څه ته وایي؟ ید خلاص ته وایي. نو ته څنګه د ید معنی په طاقت سره کې؟ دا خو ته د ځان نه تحریف وکړو. دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم نه ده کړې، صحابه کرامو نه ده کړې. نو صحیح موقف دا دی چې کله قرآن او حدیث کې د الله نومونه او صفتونه راشي هغه به په حقیقي معنو سره ثابتو،
کیفیت به الله ته سپارو او تشبیه او تمثيل به د انسانانو او د مخلوقاتو د صفاتو سره نه ورکو. فما فوقها یبر د ماشینه. نن سبا د ډاکټرانو د خبر معلومه کړي دي چې ماشي له پاسه موړو کې څه شي دا اوس معلومه شو. الله به دغه زیته اشاره کړې ده چې په دې ماشي له پاسه دي نری وړو کې اونته کې څه شي. د دې مثالونه الله ز بیانومه ځکه چې حق بیانول مقصد دی. فأما الذين آمنوا بس هر چا کسان دي چې ایمان راوړي دي فيعلمون انه الحق من ربهم نغوي پويږي چې بشک دا مثال حق دې د طرف درب دا غوینا. مؤمنان بګي چونکه چنانچه څنګه ولې د قصې نه کوي. الله وی هر چې ایمان والدي چې مثال ووري نو ایمان پر وروړي او پاغه باندې عملو کې او پته وته ولګي چې دا خبره د چا طرف نه ده د الله طرف نه ده حق خبره. واما الذين كفروا او هر چا کسان دي چې کفر کړي دي فيقولون وي ماذا اراد الله بهذا مثلا چې ګوره سیره د کړي د الله په دې مثال بیانولو سره د کافرانو خبري. يضل به كثيرا گمراه کوي په دې سره ډېر خلک ويهدي به كثيرا او هدایت کوي په دې سره ډېر ته. دغه مثالونو د لاسه باز خلک گمراه شي او بازو ته هدایت ملو شي. یعنی ایمان ولا مثال د خپل رب د طرف نه حق غني. کافران به اعتراض کوي چې الله صحیح را د کړی د چې مثالونه بیانې. نو الله فائدہ بیان کړه چې په دې مثال بیانولو سره ډیرو خلکو ته هدایت ملو شي ډیر به گمراه شي. او دا کوم چې گمراه کیږي د نافرمانی د الله سره الله سره ظلم نه کړي. د دې مثال له لکه یو سړی د چرګ غوخه او د چرګ غوخه خشه ده که بد شه ده خشه ده خو د بعضو بیمارانو د پاره سره بد دی. نو د چرګ په دې غوخه کې نقصان نشتی نقصان په دې بیمار کې دی. نو نقصان په دوی کې چې دوی نه فرمایي نه وو ځکه دوی د دې مثال نه فائدہ وانه غست. وما يضل به الا الفاسقين او نه گمراه کیږي په دې سره مگر نافرمان خلق گمراه کی. مؤمنانو ته خو هدایت خډيري او دغه ایمان خه مضبوطي. اوس درې نافرمان خلقو صفات الله بیانې. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه دا خلق دي چې ماتي لوز د الله ورستو د مضبوط والدا غینا. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او پریکي هغه څه چې حکم کړی دی الله دغه په یو کولو سره. ويفسدون في الارض او فسادون کوي پزمکه کې. دا د فاسقانو بد صفاتونه دي. یعنی چا کې چې دا صفاتي نو الله گمراه کوي. اولنې صفت په کې لري چې لوزونه ماتي کوي چې الله سره کړی دي. الله سره لوز د توحید کړی دی فطری لوزونه. یو هغه لوز دی چې الله سبحانه وتعالى د آدم علی السلام د بچونه غستو کوم وخت چې آدم علی السلام پیدا کو چې آیا زستا سورب یم او کنه د ټول ویلو ته زمنګ ربي. نو دا لوز شو چا سره د الله سره. بیا د لوز دوی ماتي د لوز دوی پوره کوي نه. د الله سره چې کوم لوزونه کړی هغه ماتي. دویم پکې دا مرز دی چې هغه سپرې کوي چې الله دغه په پیوسته کولو او په یو کولو حکم کړی. نه الله ویل چې رښتې ساتي صله رحمی کوي د مور پلار خدمت کوي د بچو د خزو د مخلوق سره احسان کوي. دوی دغه پرې کوي دغه رښتې ماتي. نو دینه د ثابت شو چې مسلمان هغه رښتې ساتي رښتې ماتي نه. دریم کار به کې دا دی چې فساد کوي په ځمکه کې. شرک کول دا فساد دی کنه. خلق د قران نړول دا فساد دی. په قران باندې اعتراضونه کول دا فساد دی.
اولئک هم الخاسرون هم دا کسان هم دوی تاوانیان دی کیف تکفرون بالله څنګه کفر کوي تاسو په الله باندې په دې کې زور نه ورکه الله په کفر کولو باندې چې تاسو څنګه کفر کوي او ما تاسو له دومره اوچت نعمتونه درکړي دي هغه سړي وکنتم امواتا او وی تاسو مړه اصل کې تاسو سوې مړه وي دې څه مطلب شو چې انسان پیدا شوی نه نو مړ څنګه دی نشتی مراد دی یعنی تاسو نشت وي تاسو نوم او نشان نو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا په دې انسان باندې دي چې وخت راغلی د زماني یو وخت راغلی چې د سره چا یادونه موت چې موت زمونږ والدینو چې لوادنه وکړي د یو بل سره ملو شي نو زمونږ تذکره چا کوله چا یاد کړیو چې پلانې به یو به دغه بچي او به دغه خزي د سره زمونږ نوم او نشان نو دا مونږ مړو نو فاحياكم نو الله را ژوند کړی دنیا ته راوستي در الله نعمت ته کنه ثم يميتكم بیا بوجني تاسو بیا بمرګ راځي ثم يحييكم بیا بتاسو را ژوند کوي ثم إليه ترجعون بیا بخاص الله ته واپس کیږي نو د الله نعمتونه شو تاسو نشو اشته کړی وزدين بعد بالله نور نعمتونه ذکر کوي چې حاصل داري چې زمکه ټول شي زول الله تاسو لپاره پیدا کړی د زمکه کې چې سړي د الله لپاره پیدا کړی دي زمونږ د لپاره پیدا کړی به خلافت د زمکه چاله ور کړی دي انسانانو ته دین آیتونه یوسویتونه بعد بدغه خبره مرشي بیا آدم علی السلام د جنت نه راوښته شو چې هغه زمونږ پلار دی الله دغه توبه قبول کړه دم د الله نعمت پاغه باندې احسان د په موږ باندې احسان دی ځکه چې هغه زمونږ پلار دی کنه موږ دغه نه پیدا یو آدم علی السلام ته سجده ولګول په ملائکو نو د الله احسان دی زمونږ سره چې د انسانانو له دومره شرف ورکو چې آدم علی السلام ته سجده ولګول په دې ملائکو باندې ملائکو ته وی چې سجده ولګوي بیا الله سبحانه وتعالى هغه له بچي ورکړه آدم علی السلام په اولاد کې د بچي و به نور پیغمبرانو سره بیا بنی اسرائیل ته ورکړې شو په بنی اسرائیل کې به نقصانات هغه الله بیانې په روانه ایتونو کې نو دا غوینه دا واغستې شو او دا مشری چاله ورکړې شو محمد صلی الله علیه وسلم او داغه امت ته مشرتیا ورکړې شو د ټولي مسلې په دې روانه ایتونو کې راځي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خاص الله غزاد چې پیدا کړی دي تاسو د فائدې لپاره هغه څه چې پزمکه کې دي ټول نو دا الله احسان شو کنه احسان شو په انسانانو باندې بیا الله تاسو کفر کوي چې مستاسو د فائدې لپاره د اوچت نعمتونه پیدا کړی ثم استوى الى السماء بإرادة وكرلا داسمان طرفتا فسواهن 7 سماوات بس برابر جوړ کړل واسمانونه نو دینه دا ثابت شو چې زمکه مخکې پیدا شوی د اسمان زمکه ځکه چې الله خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء دغه نه بعد اراده وکړه اسمان ته خو یو آیت په سورۃ النازعات کې به راځي والارض بعد ذلك دحاها نو شو سره اعتراض وکي چې په ټول قران کې خو الله دا وایي چې مزمکه پیدا کړه بیا مې اسمانونه پیدا کړو دي چې الله والارض بعد ذلك او زمکه ورسته دینه چې اسمانونه پیدا کړو دې څه مطلب شو جواب دا غي داري چې زمکه خو الله مخکې پیدا کړي و دا خو په دې کې شک نشتی به اسمانونه پیدا کړو نو د دې ایت څه مطلب دی د ایت مطلب دی والارض بعد ذلك دحاها بیا د اسمانونو د پیدایش نه بعد الله د زمکه خوره کړه زمکه پیدا شي ګوره مخکې ده خو ورسته څه کړه خوره کړه وی غوړوله نو اشکال څه شو ختم شو
سورۃ النازعات ته آیت چې دې مطلب دا نه چې الله زمکه پیدا کړه ورسته د اسمانونو، مطلب دا غیر چې الله د زمکه خوره کړه ورسته د اسمان د پیدایش نه. نور پیدا شي خو زمکه مخکې نه وه. په دې پوه شوئ؟ خصن چې و اسمانونه دي دغه شو زمکې دي. ومن الارض مثلهن، الله و اسمانونه پیدا کړي به و زمکې مې پیدا کړي. اسمانونه په یو بل د پاسه دي، اسمانونه په یو بل د پاسه دي او زمکې د یو بل لاندې، یعنی طبقات دي. اسمانونه په یو بل د پاسه دي برزه او زمکې دي کتزه. در الله سبحانه وتعالى طاقت دی و زمکې و اسمانونه او څومره مضبوطي پیدا کړي. وهو بكل شيء عليم، او غلا پر شي باندې پوهه دی. وإذ قال ربك للملائكة، او کله چې وی رب ستا ملائکو ته، مخکې زمکه ذکر کړه کنه، اوس د زمکه هغه خلیفہ بیانوي. او لکسات مخکې سوي وهو بكل شيء عليم، الله په هر څه باندې پوهه دی. اوس دا خبره بیانې الله چې ملائکه او پیغمبران هم ګوره په غیب باندې نه پوهیږي. دا خبره اوس په دې ایتونو کې ثابتې. نو کله چې وی الله ملائکو ته، او دا فائدہ دا اول نه یاد ساتي چې ملائکو ته فرشتي د موای په پښتو کې، او فرښتې یا فرشتہ او فرښتہ، ځکه چې دې کې ضمیر د مؤنث لپاره استعمالي، زنانو لپاره. فرشتي رااله، فرشتي لاړې، فرښتہ رااله، فرښتہ لاړه. نو دې کې موږ ملائک رالو، ملائک لاړو. او یو چې دغه ته ملک وای، ملک راغی ملک لاړو. ها اردو کې سیدا، اردو کې د فرشته په دې کې د ضمیر چې دغه مذکر ته راځي. فرشته آئے، فرشته گئے، فرشته نے کہا، فرشته نے بتایا. نو دا د نارینه لپاره استعمالي. نو دا فائدې ځان سره یاد ساتئ. وإذ قال ربك للملائكة، او کله چې وی رب ستا ملائکو ته إني جاعل في الأرض خليفة، یقینا ز پیدا کوونکی یم په ځمکه کې یو باچا. خلیفہ باچا ته وی چې الله حکمونه په ملک کې نافذوي، د دې ویل کې خلیفہ. و دې کې سوال دی چې الله ته څه ضرورت ته چې ملائکو ته وی زدي سي کومه، خو کړه به ډایرک. نو ملائکو نه سلام مشوره لري. جواب دو خبرو دلاسه. یو دا چې الله د انسان د عزت ملائکو ته خي، او دویمه دا چې الله د انسانانو ته د مشورې تعلیم ورکوي چې کله تاسو سکار کوئ نو څه کوئ؟ مشوره کوئ. نور رب العالمین ته ضرورت نشي چې هغه ملائکو نه تپوس کوي، بلکې دلته تپوس خو نه کوي، هغه خبر ورکوي چې زه دې شي کومه. هغه ته سوي قالوا يغوي اتجعل فيها من يفسد فيها، آیت پیدا کې په دې ځمکه کې هغه څوک چې فسادونه بکوي په دې کې، ويسفك الدماء، او په ناحقه سره به وینې تویوي. دوی الله ته دا خبره وکړه. ملائکو دې کې د حکمت په باره کې تپوس کو چې انسانان خو په فسادونه کې نو په پیدا کولو کې به څه حکمت ته. حال دا چې من کافیو ونحن نسبح بحمدك، او منګ پاکي وایو سره د صفاتونو ستانه، ونقدس لك، او منګ پاکي وایو استاد ذات. تسبیح پاکي د صفاتو او تقدیس پاکي د ذات. نغوی دا خبره وکړه چې الله څه ضرورت ته چې انسانان پیدا کې، موږ خو ستا عبادت کوو، بندگی کوو، تسبیح وایو، ستا د صفاتونو پاکي وایو، ستا د ذات پاکي وایو. سوال دلته په زړه کې دا راځي چې دوی څنګه دا خبره وکړه چې انسانان به فساد کوي. ولې دوی مخکې انسان لیدلی او مخکې خو انسان وونه ده سره، نو دوی څنګه دا خبره کوي؟ د هغې دوه وجې دي. یوه، دوی دا خبره د دینه معلومه کړه چې الله د انسان پیدا کړی د خاورې نه دی، او خاورې هم قسمه قسم خاورې نه پیدا کړی. بعض خاوره
خړی نو بعض سری نو بعض توری سپینی. نو دوی دا اندازه د دې نه ولګوله چې څنګه په دې خاورو کې اختلاف دی داسې به په دوی کې اختلاف راځي. ډېر هوښیار مخلوق ته ګوره څنګه اندازه یې ولګوله. او د انسانانو د طبیعت هم داسې د خاورو په شان دی، بعض ځمکه صحیح نرمه بعض صحیح سخته، دغه شان د انسانان دي، د بعضو خوی سخي د بعضو هغه نرمي، د خاورې هغه اثر دی که نه. دویم هغوی دا خبره دې نه معلومه کړه چې مخکې په دې ځمکه باندې پیریان اوسېدلي وو، نو هغوی یو بل وجلي وو، فسادونه یې کړي وو. نو دوی وایي چې څنګه هغو دا کار کړی داسې به دوی هم کوي. الله ولې څه جواب ورکړو؟ قال وی الله انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. دا مسله ثابته شو چې علم الغیب خاص ته چا سره دی؟ د الله سره دی. ملائکو ته هم د دې خبرې پته نه وه، حالانکه ملائک څومره اوچت مخلوق دی، څومره اوچت مخلوق دی. نو چې د هغو سره علم الغیب نشتی، نو بل بیا مور داسې بچی به راوړی چې هغه سره به علم الغیب وي؟ نه، هېڅ چا سره نشتی. نه د پیغمبرانو سره علم الغیب شتی او نه د ملائکو سره شتی. او د دواړو دا مسله به په دې ایتونو کې ثابتېږي. وعلم آدم الأسماء كلها، او تعلیم ورکو الله آدم علیه السلام ته د نومونو د ټولو شیزونو. اوس هغه حکمتونه الله راښکاره کوي. آدم علیه السلام ته الله د روزمره د ژوند هغه شیزونه او د هغې نومونه یې ورته وښو چې دا ګیلاس دی، دا یې فایده ده، دا سمڅۍ ده، دا یې فایده ده، دا ځمکه ده، دا ځمکه به داسې اړی، دې ته پټی وي، دې ته فصل وي، دې ته دا وي. دا خو مخکې چاته نه و معلوم که نه؟ معلوم مخکې چې مخکې انسان نشته، دا څنګه معلوم؟ الله ورته دا ټول نومونه یې وښو. نو ګوره په دې کې دا مسله ثابته شوه چې پیغمبرانو سره علم الغیب نشتی. څنګه؟ آدم علیه السلام ته یې وښو، که علم الغیب وی نو بیا ښوو ته ضرورت نه و. نو پیغمبرانو سره علم الغیب نشتی، ملائکو سره نشتی، اولیاء الله سره نشتی، نیکانو خلکو سره نشتی، د هیڅ چا سره علم الغیب نشتی. ثم عرضهم على الملائکه، بیا پیش کړل دغه شیزونه ملائکو ته، د کوم د نومونه چې الله آدم علیه السلام ته ښوولي، دا شیزونه الله مخامخ کړو چاته؟ ملائکو ته. فقال نوی الله انبئوني باسماء هؤلاء، خبر راکئ ماته په نومونو د دې شیزونو سره. د دې څه نومونه دي؟ ځه تاسو وایئ چې یا الله ته ولې انسانان پیدا کړي، د دې څه نومونه دي؟ ویې ښایي ځه. ان کنتم صادقین، کچرته تاسو رښتینی یئ. په څه کې رښتینی یئ؟ کچرته تاسو رښتینی یئ په دې خبره کې چې موږ د انسانانو نه غوره یو، چې تاسو د انسانانو نه غوره یئ، بیا دا نومونه وښایئ چې دا څه نومونه دي. ملایک خو ډېر اوچت مخلوق دی که ډېر ادبناک مخلوق دی. الله چې ورته څه ووایي نافرمانی نه کوي، او الله چې ته څه وایي هغه کوي. د هغوی نه الله امتحان واغستو، هغوی د هغې جواب ورنه کړو، ځکه چې ملایکو د دې شیزونو سره واسطه دا نه و راغلی. بل الله ورته دا قابلیت نه دی ورکړی چې دا نومونه یاد کړي. انسانانو له ورکړی ځکه چې انسانانو ورته ضرورت دی. ګیلاس، کاسه، منګې، سمڅۍ، موږ ته ضرورت دی، موږ پکې خوراک کوو، څښاک کوو. د ملایکو ته څه ضرورت دی؟ او خوراک څښاک نه کوي که نه؟ الله ورته وایي صحیح د دې نومونه ووایي. نو هغه ډېر اوچت خلک دي. قالو اوی ملایکو سبحانک، پاکي ده ستا دپاره ای الله، لا علم لنا الا ما علمتنا، هیڅ علم نشتی موږ ته مګر هغه چې تا موږ ته راکړی دی. موږ سره هیڅ علم نشتی، اوس هغه مره علم دی څومره چې تا راکړی. خپل نقصان هغه ومنو او د الله کمال بیان کو. نو تاسو هم داسې کوئ چې په کومه مسله نه پوهېږي نو به یې کې ښه صفا وایه زه په دې باندې نه پوهېږم. زموږ دا بعض
خصوصا چې ګیره پرې خودي مسواک جیب کې پروت او ټوپۍ بسري نه دې مړ که خو دې دا نه وي چې په دې مسله زه نه پوهېږم غلطه فتوا به ورکوي او په ګډو وډو بسري خو لکه دا خبره ورته ډېره غټه ښکاري چې لکه زه اوس څنګه ووایم چې زه نه پوهېږم حالانکې داسې ویل چې زه نه پوهېږم دا نیم علم دی نیکان خلک د الله نه یریدونکي خلک هغو ته دا ټکی ډېر اسان دی بس لنډه زه نه پوهېږم په دې مسله امام مالک رحمه الله پسې د عراق نه څه کسان راغلي تپوسونه دي کول نو د یو څو سوالونو جواب ورکو او غالبا په باره کې وایي زه نه پوهېږم نه خلکو ته امام صاحب موږ ته پسې د عراق نه راغلي او خلک به څه وایي چې دا امام دی او دی د رسول په جومات کې درسونه کوي او دی وایي چې زه نه پوهېږم وایي ورشي یو دقه الفاظ ورته وایي چې مالک وایي چې زه نه پوهېږم دې ته وایي تقوا امام مالک څومره اوچت انسان دی خو چې په یو مسله نه پوهېدو نو ښه صفای وایي زه په دې نه پوهېږم ملائک څومره اوچت مخلوق دی الله ته وایي الله موږ سره خو بس هغه علم دی کوم چې تا راکړی نور خو موږ سره علم نشته نو هر انسان له پکار ده چې په کوم خصوصا دینی مسایلو کې دین په مسلو کې ځان خبرې نه کوي یو مسله ته نه معلومه خصفه او ماته نه ده معلومه او زموږ د پښتانه سادهګان دي خو بس دوی چې هر سورګیره شاګول لې چې چا معمولی ګیره پرې خو ده او تسبیح سره پلاس کی یا تبلیغ کې وګرځي 2-3 ورځې لپاره غشتونه وکي بس دته به ټلیفون در جوړي هر سړی د مسلو ته پوښتنه کوي امیر صاحب ما وی چې تا نو ته پوښتنه او امیر صاحب مړ که خدای نه وي چې ما ته پته نشته ولې ځکه چې د امیر صاحب دغه په خرابېږي نه دا سټانډرډ په دغه خرابېږي او ځکه چې بیا هغه په ځل کې وي چې ګوره دی به سوچ د څنګه امیر صاحب د لا غشتونه هم کړي او د څنګه عالم دی د لا ګیرم خو د سره مسواکم جیب کې پروت نو تاسو لږ تحقیق کوئ ګوري را ګوري چې دې سړي سره علم شته او کنه چې علم وسري ته پوښتنه کوه هر ګیری والا بس منډه بس وي بدنه ته پوښتنه اور چله دارو مرکی مولوی صاحب او قاری صاحب نو بدی کې احتیاط ډیر کوي چې سړی د دې حقداري چې هغه نه ته پوښتنه کړی شي نو ته پوښتنه کوي او چې سړی دې حقدار نه نه ته پوښتنه کوي انك انت العليم الحكيم یقینا تپوه پر سبندی او حکمتون والے یلو ته حکمتون والے مطلب دا حکمت مونږ ته نو معلوم چې آدم علیه السلام ته بدن نمونه یادي ته حکمت خو ته معلوم قال يا آدم بأسمائهم الله آدم خبر ورکدوی ته په نومونو د دغه شیزونو الله تعالی آدم علیه السلام غو مقام راخره کوي وزته وته وایزه فلما انبأهم بأسمائهم نو هر کله چې خبر ورکو غوی ته په نومونو د شیزونو قالوا يلا الم اقل لكم اي نوي لما تاستا اني اعلم غيب السماوات والارض چې بشک ز پويګم په پټو خبرو د اسمانونو او د زمکه واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون او پويګم باغ څه چې تاسو ښکار کوئ او پاغه چې تاسو یې پټوي دا خبر الله چاته وکړه ملائکه ته وکړه دا غینه بعد الله ملائکه ته باندې په ملائکه باندې سجده لګی چاته آدم علیه السلام ته وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ او کله چې منګوي ملائکه ته اسجدوا لآدم سجدو کوي آدم علیه السلام ته الله د ملائکه رده په خدمت کې لګي او په خانو امتونو کې د سجده مخلوق ته چي دینو د سوا جایز و خو زمنګ په دې امت کې سجده ته مخلوق ته نشي لګولای او دلته د فائدې لپاره د خبره ساتي د بعضو خلکو سره چې لاس ملو کې لکټیټ شي دي سي دا صحیح طریقه نه ده نو بشریت کې دانی راغلی رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه دی حدیث کې یا رسول الله کوم دی یو بل سره ملاو شنو آی یو بل ته ټیټیږي رسول صلی الله علیه وسلم
دا بس خلک به تاسو خیال کړئ چې داسې اوچت انسان سره میلاو شي نو بیا په دې سینه یې لاس کېږدي چې ټیټ شي. نو یو خو په دې سینه لاس ایښوده نشتي، دویم دا ټیټېده نشتي، دا دواړه نه دي ثابت. خو په دې نورو امتونو کې دا جایز وه، لکه د یوسف علیه السلام وروڼه چې لاړو په یوسف علیه السلام پسې، د هغه مور پلار نه هغه ته په سجده شو که دا د هغوی په شریعت کې جایز وه. ښه یو سړی اوس که دا اعتراض وکړي په تاسو باندې چې دوی آدم علیه السلام ته سجده ولګوله او تاسو سجده لګوئ د قبلې طرف ته، نو په قبله کې څه شی دی؟ کعبه ده. نو که موږ چېرته قبر ته سجده ولګو، تاسو چې ځمکه او اسمان یو کړئ چې تاسو شرک وکړو، تاسو دا وکړو، تاسو دا وکړو، او تاسو په خپله چې نو کعبه چې هغه کاڼي دي هغې ته تاسو سجده لګوئ، نو تاسو څه جواب ورکوئ؟ د کعبې ته سجده لګول دا د الله بندګي ده په اصل کې، او دا امر موږ ته چا کړی دی؟ الله کړی. موږ چې کله سجده لګو نو په هغه ټیم کې ګورئ زموږ په زړه کې والله لازم که دی چې موږ کعبې ته سجده ولګوله، په زړه کې دی چې مخ زموږ کعبې ته دی، سجده م چا ته ولګوله؟ رب العالمین ته م ولګوله. نو دغه شان د ملایکو سجده ولګوله د الله په حکم آدم علیه السلام ته، حکم د الله ځکه هغوی سجده ولګوله. نو کله چې الله ووایي ملایکو ته چې تاسو سجده ولګوئ آدم علیه السلام ته، فسجدوا الا ابلیس، نو سجده وکړه ټولو سوا د ابلیس نه، ابا واستکبر، انکار یې وکړو، ځان یې لوی وګڼو، وکان من الکافرین، او هغه د کافرانو نه. شیطان انکار وکړو، ځان یې لوی وګڼو چې ښه زه د اور نه پیدا یم او دی د خټو نه پیدا کړی دی، زه به دته سجده لګوم. او انشاءالله د دې تفصیل به ښه په سورت اعراف کې راشي او په نورو سورتونو کې به تفصیلي واقعه راځي. ده دلته الله مختصر ذکر کړی ده. اولنۍ ګناه چې په اسمانونو کې شوې ده هغه کومه ګناه شوه؟ نافرماني خو شوه د څه د لاسه؟ حسد د لاسه او بیا د تکبر د لاسه. دا دوه غټې بیماریانې دي چې د دې د لاسه شیطان تباه و برباد شي. نو ځان لرې ساتئ د حسد نه. شیطان حسد وکړو د آدم علیه السلام سره چې ولې الله دله دومره اوچت مقام ورکوي چې موږ ته وایي چې سجده ولګوه، او بیا تکبر وکړو، ځان یې لوی وګڼو چې زه د اور د لمبو نه پیدا یم، او دته دې سجدې لګوم چې هغه ته په خپلو لاسونو یې الله پیدا کړی د خاورو نه. نو تکبر وکړو، حسد وکړو. و دې ځکه یو بل سوال زړه کې راځي، وإذ قلنا للملائکه، او کله چې موږ ووایو ملایکو ته سجده ولګوئ آدم علیه السلام ته، نو سجده وکړه ټول وایي بغیر د ابلیس نه. ولې د ابلیس په ملایکو کې اوسو؟ دا حکم ملایکو ته دی که نه دی؟ و ابلیس پکې سجده ونه لګوم، د ابلیس په ملایکو کې و. تاسو ولې غلي یې؟ غلط جواب راکړئ، زه به د صحیح کوم، خو جواب خو راکړئ که نه. نو بیا الله په کارو چې ځان له ذکر کړی وی چې موږ امر وکړو ابلیس ته موږ ووایو چې د سجده ولګو، خو هغه ونه لګوله. الله وایي موږ ملایکو ته ووایو چې سجده ولګوئ، ټول ولګوله سوای د ابلیس نه. د هغو سره اوسېدو نه الله د هغوی سره ذکر کو. نور صحیح خبره دا ده چې آدم علیه السلام چې کله پیدا شو ملایکو ته سجده ولګوله سوای د ابلیس نه، نو ابلیس د ملایکو نه نه دی. او دا خبره الله په سورة الکهف کې کړې ده. فسجدوا الا ابلیس کان من الجن، کان من الجن، و هغه د سنه د پیریانو نه. نو ابلیس چې دا په پیریانو کې ده، او دا تفصیل ما د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره ذکر کړو. یاد ده دی که نه دی؟ یاد تاسو ته دا مالته ذکر کړو. او دا خبره ما ذکر کړو چې دا خبره د پښتنو کمزور دی چې ابلیس د ملایکو سو استازو. داسې کور کې جوړه شوې خبره ده، سند مرد نه لري دا مضبوط، بلکې هغه دوی سره اوسېدو، انکار وکړو، انکار د حسد او تکبر د لاسه وکړو. وکانه من الکافرین، او هغه د کافرانو. مطلب چې الله په علم کې و چې دی د څه نه دی؟
د کافرانو الله ته د مخکې نه پته و چې دی به سجده نه لګوي. وقلنا يا آدم أوي من يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وشيقت وبيبستان بجنتك. آدم عليه السلام او دغه بیبي حوا الله ویله جنت ورکړو او دا حوا د چانه پیدا ده د آدم عليه السلام نه پیدا ده. نو دې کې د فائدې د ساتي سړی د سنه پیدا ده د خاورې نه، ښځه د سنه پیدا ده د سړي نه. نو ځکه ښځه په سړي ډېره مینې بخپل خاون او سړی په دې پټو په ځمکو ډېر مینې. اکثر کمزوري ایمانونه والا پکې وایي ښځه به پرېږدي خو ځمکه به نه پرېږدي. دا د بېغیرتوب خبرې دي والعیاذ بالله. دا ځمکه تا راټینګه کړه او ښځه دنه لاړه نو څه غیرت پاتې شو او څه عزت پاتې شو. خو دا مې تاسو ته یو فایدې ذکر کړه چې آدم علیه السلام پیدا د خاورې نه دی، حوا بیبي پیدا ده د هغه د پختۍ نه. نو دا ښځه به د خپل خاوند ډېره مینوي ځکه د سړي نه پیدا ده که او سړی نه دی د ځمکو د پټو او د دې غم ډېر راغستی. او دا واضح خبره چې ښځه چې دا د سړي نه زیاته وفاداره او کله کله داسې کېږي ډېر لږ کېږي چې ښځه وفاداره نه وي او سړی وفاداري. خو نور عامو حالاتو کې د ښځې وفا د سړي د وفا نه زیاته. د ښځې چې خاوند مړ شي اکثر یو بچي ته چې دی ویښته سپین کړي او د سړي چې ښځه مړه شي لاسنیوي له راوتېري او د غاړې ګوري را ګوري یو طرف او بل طرف وي که څه جنۍ میلاو شي. نو ښځه ډېره وفاداره او خپل خاوند ډېره مینه. نه دا دې کې یو فایده ذکر شوه. الله آدم علیه السلام او بیبي حوا له جنت ورکړو او دوی ته ویلو چې تاسو دواړه دې کې اوسېږئ. وکلا منها رغدا حيث شئتما او خوراک کوئ د دې نه پراخه کوم ځای کې چې ستاسو خوښوي. ولا تقربا هذه الشجرة او من يجديكي دي ونتا فتكونا من الظالمين نشيبة سود ظالماننا. دا بي الله امتحان راوستو او دا الله امتحاني دي سي ناشنا امتحاني لکه اوس په جنت کې ونی دي د دې یو ونی مبارک وته دي لمنه شي خداونه د سوا نه بدی کې بعض خلک سوي او سوي خو صحیح خبره ده چې په صحیح سند سره دا خبره نه ثابته جلاونه د سوا. او رب العالمین مونږ ته هغه خبره ذکر کوي چې د کومې مونږ ته فائدې ملوي. اوس دې کې مقصد د خبرې جلاونه ذکر شو بس دغه مقصد ده. خداونه د سوا د سنوا کدا ذکر هم نشو نو نقصان نشتی هیڅ نقصان نشتی. خداونه د سوا الله علم خو یو ونه وا چې الله دې آدم علیه السلام او بیبي حوا منع کړو چې تاسو به دې نه ځئ. فأزلهما الشیطان عنها نو خو یې ول دا دواړه شیطان دغې ونې د خوړلو د وجې نه فأخرجهما مما كان فيه بس راوی ویستل دا دواړه دغه نعمتونو نه چې و پکې دوی. شیطان ورته وسوسې واچولې او داسې داسې لکه اوس مثال کې تا سره موبایل دی په دې موبایل کې ته حلال څه ګوري خو چې کله به کې حرام سره راشي نو شیطان به ته ډېرې وسوسې راچي چې زه خیر لږ ساعت لږ کولاو کوو یو تصویر ده یو سندره ده والعیاذ بالله وایي ورو خیر دی. نو په دغه خبره کې به شیطان ډېر زور راولي. دغه شان د آدم علیه السلام او بیبي حوا د دواړه دوکه کړو چا شیطان او دی ورته ووایي که دا ونه تاسو وخورئ نو تاسو به د همیشه دپاره پاتې شئ دلته. انسان خو کمزوری آدم علیه السلام په دغه وسوسو کې خطا شو او ونې ته نږدې شو. الله به د جنت نه راوویستو او ما تاسو ته تفصیل به انشاءالله مخکې را روان دی ښه تفصیل. و دې کې سوال دا دی چې کله ابلیس سجده ونه لګوله آدم علیه السلام ته نو الله وشړو د جنتونو نه ویویستو او د اسمانونو نه نو بیا د څنګه وسوسه واچوله آدم علیه السلام ته چې دی غوښتي نه هلته نو وسوسه یې څنګه واچوله. نو د هغې درې جواب دي. یو دا
چې الله دا شیطان منع کړی دی چې ته به جنت ته ننوځې د عزت په طور سره او د عزت په طریقې سره به ننوځې. نور که دی پټ ننوځي نو د ننوتی شي، نو دی پټ ننوتی دی. دویم بعض مفسرین وایي چې دی د یو مار په خوله کې ننوتی و، یو مار جنت ته ننوتی و، دی د هغې په خوله کې پټ شوی. او دریم دا چې ده ورته وسوسې اچولې وي د دروازې د خوا نه. د کوم ځای نه ورته وسوسې اچولي؟ د دروازې د خوا نه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، او منګ وی کو شی تاسو باز تاسو به د بازو د پاره دشمنانی. یعنی د انسانانو د پیریانو به یو بل سره څه چلیږي؟ دشمنی. وی شیطان به د انسانانو سره دشمنی کوي، مسلمانانو سره. ولکم فی الارض مستقر، او ستاسو د پاره په ځمکه کې ځای د اوسېدو دی. ومتاع الی حین، او فایدې به یې تر یو وخت پورې، یو وخت پورې. همیشه څوک نشي اوسېدی په ځمکه باندې. الله اکبر. یو ورځ به داسې راشي چې موږ به هم نه یو، زموږ دا وخت به هم پوره شي. الله ورته دا خبره وکړه چې د یو وخته پورې تاسو فایده اخیستی شي. فتلقى آدم من ربه كلمات، بس ذکر آدم علیہ السلام در رب خپل نه یو څو خبرې. فتاب علیه، نو الله مهرباني وکړه په هغه باندې. انه هو التواب الرحیم، یقینا الله ډیر توبه قبلونکې مهربان دی. دا څه خبرې وي چې الله دته وښوي؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والله دوی وبخل غلطي وته او خطا وته معاف کړه. بعض خلک یو روایت ذکر کوي، دا منګړت روایت دی. وی آدم علیہ السلام چې کله د جنت نه راوویستی شو، هغه د الله د عرش ته وکتو، نو په دې عرش باندې له پاسه لیکلی شي لا اله الا الله محمد رسول الله. ناغه سوچ کو چې دا ډېر اوچت انساني چې الله د اوس نه په عرش باندې د نوم لیکلی. نو وی یا الله ما وبخه د دې سړي په واسطه باندې چې تا ول دا نوم دلته لیکلی. نو الله ورته تا ته څنګه پته ولګي چې دې دومره اوچت سړی دی؟ یا الله ته د اوس نه د عرش باندې د نوم لیکلی وی الله وبخه. نو یا خدا خبر رښتیا ده، او یا د الله دا خبر رښتیا ده چې الله په قرآن کې وایي چې هغوی دا خبره کړې وه. نو الله رښتیا وایي. نو دغه خبره منګړت خبره ده، د دروغ خبره ده. قلنا اهبطوا منا جميعا، منګ ووی کوشئ د دې جنت نه ټول. فإما يأتينكم مني هدى، پس کچرته راشي تاسو ته زما د طرف نه هدایت. کچرته کتاب زه در کوز کما، پیغمبر در ولېږم، ګوره د دې خطا خو اثري کنه، د غلطي اثري په دوی باندې څه اثر وکړو؟ جنت ته راووت. نو ما ورته چې ګناهونه کوو دا به بد اثر نه پرېږدي؟ آدم علیہ السلام څومره اوچت انسان دی، او د دې خطا د لاسه چې هغه د شیطان په وسوسه کې راغی، ونې ته نږدې شو، الله د جنت نه راوویستو. نو ما ورته به څنګه دا ګناهونه کوو قسمه قسم، او موږ ته به چې دی رزق پراخ او نعمتونه برابرېږي؟ نه، د دې ګناهونو ډېر بد اثرات دي چې هغه د همیشه دپاره د انسان په ژوند کې بیا پاتې شي. الله ورته که چېرته زما د طرف نه هدایت درغی، فمن تبع هدای، نو چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نو نه به هېڅ یره په هغوی باندې او نه به هغوی غمجنه کېږي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او هغه کسان چې کفر کړی دی په الله باندې او دروغجنې ګڼلي دي آیتونه زمونږه، اولئک اصحاب النار، دغه کسان اور واله دي، هم فیها خالدون، هغوی به په دغه اور کې همیشه وي. دا خبره ما په اولني کې دویم درس کړی چې کوم آیت واضح وي نو هلته تفصیل ته ضرورت نشته. اوس د دې نه بعد خاص خطاب دی بني اسرائیلو ته. مخکې دا خطاب چاته و؟ یا ایها الناس، ټولو خلکو ته. اوس خاص خطاب دی بني اسرائیلو ته.
الله اهل کتابو ته شپږ امرونه کړي دي، شپږ خبرې ورته خولي چې دا کارونه به کوي، د دې کارونه به ځان بچ ساتئ. یا بني اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام. اسرائیل د چا لقب دی؟ د یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام د چا زوی دی؟ اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام زوی دی. بیا د یعقوب علیہ السلام زوی څوک دی؟ یوسف علیہ السلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه حدیث کوي چې یوسف علیہ السلام عزتمن انسان دی. ولی پیغمبر دی، د پیغمبر زوی دی، نو هغه د پیغمبر زوی دی، نو هغه د پیغمبر زوی، نو هغه د پیغمبر زوی دی. څومره اوچت انسان شو او څومره اوچت نسب شو د یوسف علیہ السلام. نو دې ځکه الله خطاب کوي بني اسرائیل ته، ورته وي اے اولاد د یعقوب علیہ السلام. سوال پجره کی درجه الله دې سوري نه چې اے اهل کتابو، دی خبرې ته به څه ضرورت چې اولاد د یعقوب علیہ السلام؟ جواب الله وت نیکه د نوم په دی اخلي، وی اے اولاد د یعقوب علیہ السلام غ نیکم رایت کې خو دې سره نه. لکه دې مثال له چې تاسو په کلی کې یو کس ویني په غلط کاری ویني، پلار ډیر خسړیو چې دا غنوم خالد یا دا غنوم بو چې احمد، نو ته اے د احمد زویا سکه هغه پلار دې ته مخې ته کو چې پلار خو ستاسو سره نو کوم کارونه چې تکي او خسړو. نو دې ځکه الله دې اهل کتابو ته د دوی د نکره یادي یعقوب علیہ السلام چې تاسو هغه ته وګورئ، خو دې سره نو دا کمی هیلې چې تاسو کوي، دا کم نقصانات چې په تاسو کې دا خو باغ کینو. یا بني اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، رایات کئی نعمتون زما هغه چې ما درکړي دي تاسو ته. الله چې کوم انعامات په بني اسرائیل باندې کړي دي هغه په روان سورتونو کې برازي ان شاء الله، چې په هغه کې پیغمبران را لګیلي وو، کتابونه به کې نازل کړي وو، بادشاہي ولا ور کړي وو، من او سلوای ولا ور کړي وو. ډېر نعمتونه الله بني اسرائیل ور کړي، ډېر زیات نعمتونه الله بني اسرائیل ور کړي. نو الله ته هغه نعمتونه را یاد کړي. اوس دې چې بل سوال پزله کې راځي، الله دا خبره د کوم وخت اهل کتابو ته کوي؟ ها د رسول سم په وخت کې چو، نو آیا هغه د منو سلوا خړلې ده؟ نو بیا د څنګه الله یې نعمتونه رايات کې مبشرانو چې کوم نعمت وشي په کشرانو می وې دې پلاني ګور ډېر خیال ساتي. ولی وې د زمونږ د نکسر په یو وخت کې ډېر غټه منډه والي و، نو هغه د نکسر چې کوم منډه والي و هغه اوس احسان دې په دې نو سو باندې دی. الله وتوي چې تاسو مشرانو باندې ما سم نعمتونه کړی وره. واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، او پورا کوي لو زما تاسو سره زب پورا کم لو تاسو. واياي فرهبون، او خاص زمان ويريږي. د الله سره لوز مراد دري چې دغه ټول حکمونه منل، او بندگانو سره الله د لوز کړی دی چې تاسو زما حکمونه منئ نو زما جنت ته بوزم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، او ایمان راوړئ په کتاب چې ما نازل کړی دی، تصدیق کوونکی دی دا کتابونو چې تاسو سره دي. دا قرآن چې دی دا تصدیق کوي دا کتابونو چې هغه د بني اسرائیل سره وو، تورات، زبور، انجیل. قرآن خدای نه دی ویلي چې دغه دروغ کتابونه دي، بلکې قرآن دغه کتابونو سجل کړی دی، تصدیق کړی چې او دا حق کتابونه. ولا تكونوا اول كافر به، او مکیږي اول کفر کوونکی په دې قرآن. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، او ما اخلی زما پایتونو باندې پیسې لګي. ثمنا قليلا، دا ټول دنیا چې راجمه کړي الله د ایتونو په مقابله کې به ډیره د کله ده. اوس که څوک دي سی وای دا باز خېټ والا مليان چې کوم دي چې الله ویلي چې لګي پیسې مالې ډېرې ډېرې لګي پیسې لري، دا خو تاسو قرآن او حدیث په کوي خو سم کار به کوي نه.
ثمنا قلیلا د دین په مقابله کې د ټولو دنیا ثمنا قلیلا ده. په بنی اسرائیل کې دا مرزو او ان شاء الله کله جون راکو او ځکه چې تاسو ته چې موږ سره درس ته اخیره پوری کینې د یو کم 10 رمضان پوری ما سره کینې ان شاء الله نو تاسو به ناشنا فواید او حکمتونه ووري. په دې روان په دې صورت کې او په نورو صورتونو کې الله دې بنی اسرائیل ډېر عیبونه بیان کړي دي. نو دوی په دې مال ډېر سخت مینو پیسې به دولور کړی هر څه کول. نو ځکه ود الله چې زما په ایتونو باندې پیسې نه اخلي. نن سبا هم دي سیمولیان شته زموږ په دې امت کې مشتي دي چې خلک ډېر دي لږ نه دي سدي ډېر دي خو پیسې ورکوا تنخواه ولا خکېده به چې ته سوي عقبوي الکه ته خدا پته لري چې پلاني مسله په قران او حديث کې شتي او شتي خو بس پلانې سیب پکې دی کنه سیب دلاسه دی حق پټ کې نشي ویلې الته پیسې ولا ورکي کور کې اوسي نو بدوی کې دا مرزو الله وتوي چې دا چل بنه کوي وإياي فاتقون او خاص زمانه ويريږي ولا تلبسوا الحق بالباطل او مګډوډ کوي حق د باطل سره وتكتموا الحق وانتم تعلمون او مپټوي حق او حال دا چې تاسو پويږئ. بل مرز په کې دا چې د حق او باطل به ګډوډ کول یو مرز په کې دا چې حق به بالکل پټاو. نو دا نن سبا زموږ په امت کې دي سمولیان شتي چې یا خو حق د باطل سره ګډوډ کی نغه حق په کیسه شي ورک شي او یا د حق بالکل پټ کی او دا مسله صحیح ده چې ثابته ده خو دې کې چونکه دا مسله ده نو حق او باطل بس کی او ګډوډ کی او توبه کی او توبه کی او د عوامو ته ثابت کی چې دا مسله د سره شتي نه قران او حدیث کې نو بغوی کې د دوه مرزو چې حق به پټاو او حق به ګډوډ کو د باطل سره. دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو باقي چې کوم نصیحتونه الله بني اسرائیل ته کړو ان شاء الله هغه سبا بیانو. 200 وختم نمبر آیت باندې زموږ د درس ودرېدو ان شاء الله سبا به د 300 وختم نمبر آیت نه شروع کو. الله سبحانه وتعالى دې موږ په قران او حديث باندې پوه کړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.